یو شمېر خبریالانو دا ډول ناستې ډېرې اغېزمنې وبللې او ویې ویل چې داسې غونډې جوړېدنه زموږ سره د ستونزو د حل په برخه کې ډېره مرسته کولی سي. دوی زیاته کړه چې د اسلامي امارت په راتګ سره اوس تر بل هر وخت دې ولایت کې خبریالانو ته د معلوماتو لاسرسی زیات شوی دی. دوی معلومات ته د لاسرسي په برخه کې د اطلاعات او کلتور ریاست څخه مننه وکړل. د رسنیو مسؤلینو او خبریالانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه غوښتنه وکړل چې د هلمندي خبریالانو او رسنیو مالي ملاتړ او لاسنیوی وکړي ترڅو یې رسنیز فعالیتونه د مالي ستونزو له امله ونه درېږي او خبریالانو ته د ظرفیت لوړولو ورکشاپونه په لار واچول سي ترڅو په دې برخه کې د ژورنالیستانو او ویاندویانو شته ستونزې حل کړل سي. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم په دې ریاست کې له میشتو خبریالانو او ویاندویانو سره ورته غونډه ترسره شوې وه. په کابل کې د کرنیزو توکو نندارتون چې د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت لخوا جوړ شوی و پای ته ورسېد. د دغه نندارتون ګډونوال وایي چې په تېرو 4 ورځو کې د ښې بازار موندنې ترڅنګ د خپلو محصولاتو یو ستره برخه هم پلورلې ده. ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو مرستندویو ادارو په هرات کې د زلزلو د ورانیو ارزونې او خلکو سره د اړینو مرستو ژمنه کړې. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیایي پرمختیایي بانک په ګډه یو تړون لاسلیک کړی چې پر اساس به د زلزلې زیانونه وارزول سي او بیا به د رغونې په برخه کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د کابل په ابن سینا روغتون کې د لومړي ځل لپاره د غوږونو د درملنې څانګه او د اکسیجن د تولید دستګاه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د عامې روغتیا وزارت مالیې و ادارې مرستیال محمد اسحاق صاحبزاده د یادو څانګو د پرانیستنې په مراسمو کې وویل د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د درملنې په برخه کې ولس د نورو له احتیاج څخه خلاص کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د جاپان له پخواني سفیر تاکاشي اوکاډا او اوسني سفیر تاکیوشي کرومایا سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې افغانستان او جاپان تاریخي اړیکې لري او یاد هیواد د افغانستان په بیا رغونه کې رول لوبولی سي.